بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش سنټنسز راوړي دي. داسې سنټنسز دي چې یقین وکئ ستاسو په انګلیش کې به ورسره خواله راشي. په دې کې به تاسو ته داسې سنټنسز ملاو شي چې ستاسو ژوند کې په عامه توګه به ډیر په کار راځي. صحیح ده. کلاس شروع کوم. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکم. ګورئ جی، زه ستا څنګه مرسته کولی شم. صحیح ده. تاسو که چاته وایئ چې زه ستا څنګه مرسته کولی شم. How may I help you? How may I help you? زه ستا څنګه مرسته کولی شم. بیا داسې مخکې بلې خبره که زه وکړم، زه د خوږو شوقین یم، یعنې زما خواږه خوښ دي، زه د خوږو شوقین یم. صحیح ده. I have a sweet tooth. I have a sweet tooth. زه د خوږو شوقین یم. ته په ما بروسه کولی شي. داسې خبرې مونږ کوو که نه چې ته په ما بروسه کولی شي، ته به په ما بروسه وکړې. نو که تاسو داسې ووایئ چې ته په ما بروسه کولی شي، You can count on me. You can count on me. آیا ته په ما بروسه کولی شي؟ زه په خپله لار یم. صحیح ده. ما پرېږده یار، زه په خپله لار یم. I am on my way. I am on my way. زه په خپله لاره یم. زه ستا خبره پوره په توجه سره اورم. ته وایه چې ما ته هر څه وایي، زه ستا خبره پوره په توجه سره اورم. د دې لنډ انګلیش دی آسان. I am all ears. I am all ears. د دې مطلب دی چې زه ستا خبره پوره په توجه سره اورم. ګورئ جی، بیا یو داسې عامه خبره ده. دا ډیره عامه داسې ده چې دا مونږ په معاشره کې ډیره استعمالیږي. مونږ وایو که نه چې پړق د دواړو لاسونو نه خیږي، یعنی د یو لاس نه پړق نه خیږي. چې پړق خیږي نو د دواړو لاسونو نه خیږي. د دې انګلیش داسې دی. It takes two to tango. It takes two to tango. دا جمله سنټنس تاسو ما سره ووایئ. ګورئ چې ستاسو هم په دې باندې ژبه واوړي، لږ پیچیده شان دی. It takes two to tango. It takes two to tango. پړق د دواړو لاسونو نه خیږي. دنیا ډیره وړه ده. It's a small world. It's a small world. دنیا ډیره وړه ده. دکان څه وخت کولاویږي. د چا نه تپوس کوئ که نه چې دکان څه وخت کولاویږي. What time does the store open? صحیح ده. What time does the store open? دکان څه وخت کولاویږي. آیا ته ماله مالګه راکولی شي. مونږ چېرته اکثر په هوټل کې کینو او په بل میز باندې مالګه پرته وي، نو هغه کس ته وایي چې آیا ته ماله دا مالګه راکولی شي. نو که داسې خبره تاسو هر څیز یادوئ، خو ما مالګه دلته یاده کړه. د دې انګلیش داسې دی. Could you pass the salt? Could you pass the salt? آیا ته ماله مالګه راکولی شي. زه ټلیفون کوم. د دې انګلیش ګورئ ډیر آسان دی. تاسو ویلی شئ I need to make a phone call. I need to make a phone call. تاسو که چېرته ملګري ته وایي چې صبر وکړه زه ټلیفون کوم. I need to make a phone call. زه ټلیفون کوم. آیا ته مونږ سره تصویر ویستلی شي. صحیح ده. نن سبا تصویران خلق د یو بل سره ډیر وباسي. که تاسو چاته داسې وایي چې آیا ته مونږ سره تصویر ویستلی شي. Can you take a photo of us? Can you take a photo of us? آیا ته مونږ سره تصویر ویستلی شي. هلته به پتلو کې څومره وخت لګي. صحیح ده. که تاسو داسې وایي چې هلته پتلو کې څومره وخت لګي، په انګلیش کې ویلی شئ How long does it take to get there? How long does it take to get there? صحیح ده.
هلته پتلو کې څومره وخت لګي. آیا ما ته به څه اوبه میلاو شي؟ د چا ته وایې که نه چې آیا ما ته به لږې اوبه میلاو شي. Can I have some water please? Can I have some water please? آیا ما ته به څه اوبه میلاو شي؟ بیا مخکې ځو، مخکې وګورئ. زه بازار ته څنګه لاړ شم؟ په کومه طرف لاړ شم؟ په ګاډي کې لاړ شم، پیادل لاړ شم، څنګه لاړ شم؟ How do I get the market? How do I get the market? زه بازار ته څنګه لاړ شم؟ کرایه څومره ده؟ مونږ تپوس کوو که نه، کوري، کمرې، بیډ سپیسي چې هر څه مونږ وایو چې کرایه څومره ده. How much is the fare? فیر وایي کرایه ته، صحیح ده. How much is the fare? کرایه څومره ده. زما انټرنیټ سلو دی. دا خبرې ځکه ګډې وډې تاله درځي، کله کټ کېږي کله نه درځي. زما انټرنیټ سلو دی. My internet connection is slow. تاسو ویلی شئ my internet connection is slow. زما انټرنیټ سلو دی، یعنی کمزوری دی، صحیح ده. په کور کې منډه مه وهه. ښه خبره نه ده په کور کې منډه مه وهه. Don't run in the house. Don't run in the house. په کور کې منډه مه وهه. د خپل استاد خبره واوره. چې خپل استاد درته څه وایي د هغه خبره واوره. Listen to your teacher. Listen to your teacher. د خپل استاد خبره واوره. دا هغه څیز نه دی کوم چې ما غوښتی و. یعنی مونږ وایو که نه یار دا خو هغه څیز نه دی کوم چې ما را غوښتی و، دا خو بدل دی. This is not what I ordered. This is not what I ordered. دا هغه څیز نه دی کوم چې ما را غوښتی و. شور ډیر زیات دی. یار تا سره خو په دې خبرو کې شور ډیر زیات دی. The noise is too loud. The noise is too loud. شور ډیر زیات دی. بیا داسې مخکې ځو. زما نیت د غلطۍ کولو نه و. یعنی زما دا نیت دا اراده نه وه چې زه دې غلطي وکړم، خو بس غلطي وشوه رانه. داسې خبره که تاسو کوئ ویلی شئ I didn't mean to make a mistake. I didn't mean to make a mistake. زما نیت د غلطۍ کولو نه و. دا خبره زما د ذهن نه وتې وه. تا را یاده کړه یار دا خبره زما د ذهن نه وتې وه. It slipped my mind. It slipped my mind. دا خبره زما د ذهن نه وتې وه، صحیح ده. لږ وخت اوده شه. Take a nap. Take a nap. لږ وخت اوده شه. هم په دې ځای باندې زه د دې نن ورځې د کلاس اختتام هم په دې ځای کوم. که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره به نور داسې کلاسونه راوړم. تر د بل کلاسه پورې ما له اجازت هم راکئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.